کلي مالت چې پې ښایسته و، هغه زلمي مسافرو خوړلي دینه. دغه د پښتو یو ټپه دي، پښتنو مسافرو وروڼو ته ډالۍ وي، چونکې د وطن مازدیګر دی او مازدیګر چې کوم دی دا د وطن ښکلی وي، خو هله ښکلی وي چې کله یار د سړي په څنګ کې وي او د ټولې دنیا نه یې قطع تعلق کړی وي، چېرته کې په یو بېل جهان کې ناست وي. هغه یو شاعر هم وایي چې ښه خوشې صحراوې زمونږه له دنیا وې، نو چې دغسې ځان له دنیا دي او دغه خپل نیچر، دغه خپل ګل ګل وطن، دغه خپل ګل جانان چې کوم دی دا انجوی کوي. زما په خیال چې د دې احساس د هغه خلکو سره ځکه وي یا هغوی ډېر په شدت سره محسوسوي څوک چې د دغه یار، د دغه دلدار، د دغه وطن، د دغه مازدیګر، د دغه پرسکون ماحول او پته نه لګي چې څه نوم دې نه لرې وي، نو هغوی زیات محسوسوي. دا خپله خبره په دې غونډه کړو چې مسافري سخته خواري ده. جانانه راشه، جانانه خپل وطن ته راشه، زړه مې چوینه